ننګرهار کې په ملا یعقوب چاودنه چا کړې؟ څوک پکې وژل شوي دي؟ ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ننګرهار ته په سفر کې د دغه ولایت غني خیلو، اچین، نازیانو، مهمندرې، لالپورې او ګوشتې ولسوالیو فرضي کرښې له نږدې لیدلې دي. د طالبانو خبري سرچینو ویلي چې نوموړي له ولسونو سره په غونډه کې ویلي چې ولس ته د ډاډمن امنیت او هوسا ژوند برابرولو په برخه کې هر ډول قربانیو ته که د سر او مال په بیه هم وي چمتو دی. له دې سره ځایي سرچینو تاند ته وویل چې د دغه سفر په جریان کې پر ملا یعقوب مجاهد درنه چاودنه شوې. د سرچینو د معلوماتو له مخې ملا یعقوب له دې چاودنې ژغورل شوی، خو نورو کسانو ته یې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د جلال آباد شیرزي لوبغالي څخه یوه ویډیو هم خپره شوې چې ګمان کیږي له چاودنې وروسته حالت دی. په دغه ویډیو کې ملا یعقوب په اوتار او رنګ الوتي حالت کې د یو شمېر طالب جنګیالیو لخوا په کش و ګیر د خلکو له منځه ویستل کیږي، خو نوموړی پکې روغ معلومیږي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ویل کیږي چې د طالبانو د پخواني لوی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین پر غونډې د تېرې اونۍ د چاودنې اصلي هدف هم ملا یعقوب و. د کندهار او لوی پکتیا د طالبانو حقاني شبکې د اختلافاتو له شدت سره د ملا یعقوب خلاف د ورته چاودنو تر شا د حقاني شبکې د لاس لرلو ادعاوې کیږي، خو په رسمي ډول د طالبانو دغه دوو ډلو څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په ملا یعقوب به برید چا کړی وي؟ په دې هکله خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.